سلامونه ګرانو کتونکو، امید دی چې ښه به یې انجای کوئ به د سپریم کورټ هغه فیصله چې هغه ډېره مزیداره ده. د سړی پې څه تبصره وکړي، د دې نه زیاته بله تبصره پې نه شي کېدی چې وایي روم جل رہا تھا اور وہ بانسری بجا رہا تھا، اب ادھر بانسریاں بجائی جا رہی ہیں. شپېلۍ دي خلک وهي، ججان هم سمه شپېلۍ ووهلی، کمال یې وکړو. د هغه دوی سملو په باره کې فیصله ورکړه چې هلته کې په 90 ډیز کې په 90 ورځو کې الیکشن وکړي. کم چې عمران خان صاحب چا چې کیس هلته کې تللی او په هغې باندې نوټس نه و اخیستی، دوی په خپله دومره د قام د غم او د جمهوریت د غمه د ججان مړه کېدله چې از خود نوټس یې اخیستی و. د عین تشریح ونه کړه، اسان الفاظو باندې احکامات جاري کړي چې په دواړو صوبو کې الیکشن وکړي. عجیبه کار دی. پاکستان کې د دې نه علاوه هېڅ مسله نشته. په کوم وخت کې چې په دغه دوو صوبو کې د تحریک انصاف د نورو حکومتونو هر څه ټیک ټاک و، امن هم و، مزې هم وې، چرچې هم وې، بېروزګاري هم نه وه او بدامني خو بالکل شته نه. خیبر پښتونخوا کې خو بالکل بدامني نشته. بلوچستان کې هم بالکل مزې دي، ترقي روانه ده، خوشحالي روانه ده، ایونټس روان دي، خلک خوشحاله دي. دغه مسله چې کوم ده هغه یو طرف ته شوه، الیکشن به کېږي نه به کېږي، دې باندې بحث نه کوم. بل غټ خبر چې دی هغه ډېر ضروري دی، انتهایي. ټول خلک موږ لګیا یو چغې وباسو چې پاکستاني سوشل میډیا چې دا هغه ډېره ذمه داره ده، اویرنس کوي، دا چې دي سیاسي شعور زیاتوي، دا د خلکو مسلې دغه کوي. ټرینډ وګورئ، کریم شاه صاحبه سلام دی ورته، پاکستاني قوم ته د عیاشۍ ته هم سلام دی. یو طرف ته دا حل دی او ټرینډ کې چې ده نو کریم شاه په ټاپ باندې ده. عجیبه قوم دی، داسې قوم په دنیا کې په یو ځای کې هم نشته. بهرحال د سکیورټي لږ ډېر ډیټیلز راغلي، هغه سره شیر کوم. هغه دا دی چې تحریک طالبان پاکستان دوه ورځې مخکې یو رپورټ لیډینګ جرنالست چې کوم دي میډیا ته جاري کړي دي، په هغې به تبصره بیا نه کوو، صرف ډیټا ده هغه واورئ. ډیټیل دا دی چې په فروری کې دا چې کومه تېره میاشت چې تېره شوه، په هغې کې تحریک طالبان پاکستان چې دي 29 یو کم 13 حملې کړي دي چې 4 خودکش حملې پکې شامل دي. تقریبا 80 کسان چې کوم دي هغه وجلي دي او اویا چې دي هغه زخمیان دي. په وجلو او زخمیانو کې د اف سی تعداد چې کوم دی د اف سی اهلکارو هغه د 46 شپږ څلوېښت، د فوج او د رینجر تعداد د 37 درې کم څلوېښت، د پولیس تعداد دی چې په هغې کې 90% چې کوم دي 90% هغه د خیبر پښتونخوا پولیس دي، هغو تعداد دی درې کم څلوېښت 36. د خفیه ادارو او د امن کمیټو تعداد چې کوم دی چې دوی ورته ایجنټان وایي هغه دی 8. په کومو علاقو کې حملې کړي دي، څومره یې کړي دي، دا ډیټیل هم جاري کړي دي. هغه د ډی ای خان کې کړي دي 7 حملې په فروری کې، په شمالي وزیرستان کې 4 کړي دي، په جنوبي وزیرستان کې 4 کړي دي، په بنو کې 2 کړي دي، په ټانک کې 2 کړي دي، په کوټه کې 2 کړي دي، په پېښور، مردان، پشین، لکي مروت او خیبر کې یو حمله کړې ده. ښه جي، هېڅ خبره نه ده. یو پوینټ چې دی په هغې باندې غور وکړئ چې د فروری میاشت چې وي هغه د اتیشتو وي 28 دیو په فروری کې کړي دي 29 حملې، مطلب ډیلی بیسس باندې یوه حمله. ښه جي. بل طرف ته سی ټي ډي چې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ورته وایي، هغو هم یو رپورټ جاري کړی دی. په 14 اضلاع کې کاروایانې شوي دي. د هغې د رپورټ مطابق 40 کسان پکې چې دوی ورته ترهګر وایي هغه یې وژلي دي، 21 چې دي هغه یې ګرفتار کړي دي، او په دغه کارواییو کې چې دی 15 د سکیورټي فورسز کسان چې کوم دي هغه په حق رسېدلي دي. ښه جي. دریم رپورټ دی. دریم رپورټ د افغانستان نه دی، د خوست نه چې زمونږ ګاونډي صوبه ده، هلته کې د ګلبهادر او د مینس ټیم ټي ټي پي چې ده د مفتي نورعلي محسود صاحب د دیو په منځ کې جړپ شوی دی په یو کیمپ کې په خوست کې. ویل کېږي دا چې دغه جړپ په نتیجه کې د نورو خلکو نه علاوه د دواړو ګروپونو اهم کمانډران چې کوم دي هغه وژلی شوي دي. هغه د کمانډر عبدالمنان، کمانډر علم خان وزیر، کمانډر قجیره،
بیا چې دی د بل طرف په کمانډر فضل امین څټکی عجیبه نوم دی محمد عرف طوفان او نور چې دي هغه زخمیان دي پکې مطلب په ټي ټي پي کې اختلافات هم دي خو د دې سره چې کومه تړلې خبره ده هغه دا ده چې د خیبر پښتونخوا آی جي صاحب نوی آی جي چې راغلی دی هغه هم تېره ورځ یو بیان جاری کړی دی په هغه کې ویلي دي چې په تېر کال یا د 12 میاشتو چې کومه عرصه ده په هغې کې په خیبر پښتونخوا خاص کر په پولیس باندې 490 490 حملې شوي دي اچھا د کمال خبره ده چې کومه ډیټا موږ ته سرکاري او ریاستي ادارې دغه کوي د هغو په منځ کې هم هماهنګي نه وي کوارډینیشن نشته د هغې په مقابله کې چې کوم ټي ټي پي ډیټا جاری کوي هغه د وخت نه مخکې هم وي په هغې کې ډیټیلز هم وي او هغه اسان هم وي نو که یو طرف ته ټي ټي پي ته په دغه حملو کې بالادستي حاصله ده نو بل طرف ته د هغې چې کوم میډیا وینګ دی د هغو چې کوم پروپیګنډا ټولز دي کوم پیجز دي هغه زمونږ د هغه ډېرو غټو ادارو چې دي چې انلیمیټډ ریسورسز دي لامحدود وسایل دي د هغو نه زیات ټیک دي په پروپیګنډا کې هم ټي ټي پي چې ده هغې ته بالادستي حاصله ده بل رپورټ د امریکې راغلی دی هغه به ستاسو سره شیر کوم بیا اجازه طلبه هغه دا ده چې امریکي رپورټ کې دا ویلی شوي دي چې خیبر پښتونخوا په سنګین صورتحال سره د امن امان یا د سکیورټي مخ ده او ویلي پکې دا هم دي چې د خیبر پښتونخوا کې چې کوم فورس دي خاص کر پولیس هغه د هغه اسلحې او د ټریننګ مقابله نشي کولی کوم چې نیټو په افغانستان کې پرېښودې ده او په هغې کې یو غټ تعداد چې دی هغه د ټي ټي پي لاسته راغلی همدغه خبره چې د آی جي خیبر پښتونخوا هم یو څه ورځې مخکې کړې دا اکچوال صورتحال دی بل صورتحال دا دی چې صادق خان صاحب چې هغه ډېر ایکسپرټ سړی و په تېر ویلا کې ما دغه خبره کړې وه په یو سیشن کې چې د هغه موجودګي د پاک افغان تعلقاتو د بحالۍ دپاره ډېره ښه ده خو هغه ضایع کېږي هغه 2 ورځې مخکې استعفا ورکړه بوجوه حالانکه تېره هفته هغې تلي کابل ته او هلته کې د افغان حکومت سره د هغې مذاکرات شوي دغه زموږ د افغان پالیسۍ یو غټ ثبوت دی چې موږ څومره په سنجیدګۍ سره دا معاملات چې دي دا ډیل کوو نورو خبرو ضرورت نشته خدای دې په موږ باندې رحم وکړي او موږ له پکار ده چې موږ د زنده‌باد او د مرده‌باد زه عوام ته خبره کوم سیاسي کارکنانو ته خبره کوم یا د یوې ادارې یا د بلې ادارې یا د یو تنظیم یا د بل تنظیم په ځای باندې د خپل نوي نسل د خپل ځان د خپل سلامتۍ د خپل عزت د خپل ابرو د هغې دپاره اواز اوچت کړو او د امن دپاره اواز اوچت کړو او موږ دې د چا د پروپیګنډې یا زنده‌باد د مرده‌باد حصه جوړ نه شو ډېره مننه